سنجیدت له خپلې کورنۍ سره په دوبۍ کې اختر ولمانځه. دوستانو سلامونه. دوستانو هیله ده چې روغ او جوړ او په صحت به منظم یاست. دوستانو نن دلته په یوې ویډیو کې هر کله ویم په دې هیله چې د خوښې وړ به مو وګرځي، خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ کلک یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او هم په خوا کې بیل نشانه هم کلک کړئ تر څو هره یوه ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. د هندي فلمونو مشهور اداکار یا هنرمند سنجیدت له خپلې کورنۍ سره په دوبۍ کې کوچنی اختر ولمانځه او عکسونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. نن ورځ په هند کې د مسلمانانو کوچنی اختر په ډېره مینه او مذهبي دودونو سره ولمانځه او د کورونا په سبب رامنځته شوي ناوړه وضعیت پر مهال یې د خلکو په څېر مسکاوې خورې کړې چې په دې لړ کې فلمي ستورو هم له خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي ورکړه او له خپلو کورنیو سره یې ولمانځه. د بالیووډ سنجو بابا د خپلې کورنۍ سره په دوبۍ کې اختر ولمانځه او د خپلې مېرمنې سره یې په دغه خوښي په ټولنیزو رسنیو تصویرونه لارې شریکه کړه. سنجو بابا د اختر په مناسبت سپین کمیس اغوستی او سپین بوټونه یا موزې یې پر پښو کړې وې او مېرمنې هم سپینې جامې په تن کړې وې خو اولادونه یې بیا ګلابي کالي اغوستي ول. دوستانو دغه وه زموږ ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو بیا هم د خدای په امان.